وای خلک خدای زمانو څنګه تلې تور دی زه ځوانه یمه مېړه مې زوړ دی خلک خدای زمانو څنګه تلې تور دی زه ځوانه یمه مېړه مې زوړ دی زه د زاړه د لاس یم کباب بریانه چاره یې وکړې پاکه سبحانه دا زوړ چې دم پر دم راځه زړګی مې سوړ دی زه ځوانه یمه مېړه مې زوړ دی دا ځوان مېړه مې د الله پر دربار پور دی زه ځوانه یمه مېړه مې زوړ دی خلک خدایه څو تر څو به مې خوارې وي دا زوړ سپین ږیری به په زګېروي وي په مرګي نه مرې د ولیانو نظر نور دی زه ځوانه یمه مېړه مې زوړ دی خلک خدایه زیارتو لره به زما ولیان د دنیا به ننګومه نیم سر اوړه به شکرانه موله ته وړمه یو ښه تعویضات به پکومه که دا ونه سوه د زوړ مرګم پر ما پور دی زه ځوانه یمه مېړه مې زوړ دی خلک خدایه زما نو څنګه تلې تور دی زه ځوانه یمه مېړه مې زوړ دی زړه په زړه لار الله څنګه ښایسته پوښتنه دې راڅخه وکړه کور دې د پټاټې ډک څه څنګه ښایسته پوښتنه دې وکړه دا زما مینهوال دی یوه راسي باره به زه ووایم چې مینهواله دغسې کیسې دي دغسې خبرې دي خو صحیح ده وکنداري څنګه مې هلک دې په کار دی مثال څنګه بالاسین ده زیرسین ده کم نه هلک خو زما نه خوښېږي چې یا د شلو کالو وي یا د 15 کالو یا داسې مې نه خوښېږي یا د ښه په غاښ پوخ وي ښه پوخ یعنې ښه ډنډه انسان برابر انسان یعنې دا چاکلیټ ملګرو دا ته چیرې چې د نه لایف شیروي نه ډبل ټیپ کنه دا خوږې کیسې زه چاته وکم قسم پر رب دی یعنې زه څه درته وایم والله بلا زما څونه مینهوالان ما څونه انډیوالان چې د کندهاري به سپورټ کوئ کندهاري سره به فکر وکړه زما به د کندهاري نن سلام علیکم ولیدئ دا به پایداره سلام علیک د یوې ورځې سلام علیک به نه وي لیکن زه دا غیرتي انجلۍ راته ښکاري وپیدې بس غیرتي معلومه سوما چې یو ښځه چې زما خوښه سوه غیرتي ده بس ما د زړه ورته سلامۍ دي بس عزت هم خپله ګل سړی چې موږ ته قربان شم اوس کندهاري څنګه هلک دې په کار دی زیرسین چاکلیټي ماکلیټي هلکان خو زه پوهېږم پر دو باندې خو د سور خط راکش کړی دی چاکلیټي پلاستیکي هلکان دو باندې خو زه پرېږدم یا دا شان خو بیخي داسې هلکان ما ته د خور و مور په سترګه ښکاري یعنې ته وایې معنا یې دا د ښځو ځواني دې جګه ده دې سړی خو داسې دیوال ته ودراو ډېر ګنده به یې دیوال کې تخته کړي څه یا شیخ صفیت که خانه شوخی که آمده سره بس زه به خالي دې نشته دغه دعا کوم چې الله د کندهاري راولي عمرې اول خو داسې ښه مهماني درته کوم هغه نه بعد به بیا ما ورته یو مقابله کوم ولې نه شیخ صاحب خو ګوره دا د لاس غېږ به نیسو ښه یا خو رښتیا وایه خو څه چې ما دا اوسه درته وایم چې ما ته لیدلی یم نه یې د نږدې خو زه درته وایم شیخ صاحب زه د لاس خزاروم ته وایي یا لاس در باندې چپه کړي بیا به څه شي $15,000 درکوم که مې لاس در څخه چپه کړي $1,00,000 به راکوي $1,00,000 چې ما سره شته نو بیا به زه تاسو څه شي درکړم څنګه ما $1,00,000 چې ما سره شته نه 1,00,000 نفته کوي خو خیر دی نه هغه خو ځان ته کیسه ده داسې نه وایم موږ خپله یو معنی زبې مې پرې کړی دی هم راغی 5 star hotel
باید ثبوت راته وکړي. ثبوت دې ما دماغ کار نه کوي زه تا ته ثبوت ښیم نه ولا راته وایي. زی ډبل کې ته کله راځې ها ته دې ویلې ته کله راځې مال ته کله راځې زه نو ستا سره خبرې وکم مشورې وکم د کور کاله سره مشورې وکم د مشرانو څخه اجازه واخلم دغه نو هلکه منیګن د کې راویستی و اینجا جایداري هلکانو د عسکرین وټکوئ که نه ته داسې یو څوک سندرې راته احمده کمنټ خوږېږي شیخه مریض یم ستونی مې خوږېږي اجار ولې نه پوهېږم ستونی مې خوږېږي ملګرو ډبل ټیپ کې دا یو ګیم خو د شیخ څخه وګټې ملګرو ملګري چې ناست یاست ډبل ټیپ دا کې څنډې دې جوړې کړي قدرتي دغسې ښایسته دي په قرآن شریف کې مې دا جوړ کړي خو لیدلي له دا ټول خلک ماته دا خبرې کړي دا د دوی کوم ځای د جوړول د دې مخ په ایسته شیخه چې بیا راتلم هلته ستا او خواته د خیر سره بیا یو چا په ټیک ټاک کې راته ویلې چې هغه د مخه دغه کې هغه یو ټیک ټاک ما جوړ کړی و بیا هغه اکاونټ مې خراب کړ دا ډول دا شونډې دي دومره غټې دي لکه د ګل اغا شیرزي دا معلومې دغسې ښې دي دغسې غټې والله څه ووایې څنډې خو نرۍ هغه هم ډېرې ښې خوند نه کوي داسې لږ غټې که نه ستا د لاسه شیخه څه ووایې ملګرو ډبل ټیپ ملګرو دا یو ګیم خو وګټئ د شیخ څخه دوستانو ګلام ورواستو ته خبره یې د تا ویډیوګانې په فیسبوک کې په څو کې چلیږي ودې چلیږي مې ټول خلک د میلې باندې وکړي ولې څه کېږي قسم په خدای چې 3-4 ویډیوګانې خو ما ته مخته رالي میلیون نه پورته دي قسم په خدای پوهېږم سر مې خلاص دی دا مې دغه وخوړو دا درمه ملګرو دا یو ګیم خو وګټئ د شیخ څخه ملګرو دا یو ګیم وګټئ شیخ څخه ګیم به څرنګه ګټې ولې دلته دا کسان هغه دي قبر نه لاین کې دي سلطانه کالټر اخلي ساخه سلطانه ملګري ناست شي راولې دا ډبل پرس لا ورواستئ ملګرو دا یو ګیم وګټئ د شیخ څخه عزتمن صداقت ګلان کې رالیږه که نه ملګرو ګلان ورواستئ دا یو ګیم وګټئ د شیخ څخه شیخ بخیر هسې داسې غږېږي نه دی څه ووایم ملګرو داسې یخ موسم ده ځکه داسې پیریان هم را باندې ناست ډېر یا الله ته په ما باندې غیبي رحم وکړې دا ویډیو ما نن ولیدله دومره مې وخندل شیخه ښه داسې ویډیو دې ولیدل چې دا ګوتې دې داسې کوه او جلیل چې واخله دا دکان کې ما اخله دکان کې هیڅ موبایل نه دوستانو ډبل ټیپ قسم خدای چې هغه ته راځي سعودي ته په ایرپورټ کې به مې ګلانو سره درته ولاړې اوس په دکان کې هېڅ خو سر مې خلاص دی نو شیخه ستا د کار نه وستې خدای یوې جمعې د یوې میاشتې په چوټي راسه که نه داسې چکر یې خو در باندې ووایم داسې مزې خو وکړي سې قسم په خدای دا زړه به دې دومره دومره څه وایي انشاءالله قسمت نو راځم ولې نه راځم شیخ دې غټو سونډې او دا ویښتان او دا پلن مخ دا غټه کوره دا چې پیاسې په ما باندې چې ټیکه لګېږي زما دې توبه دا زمه یې شیخ غریب تباه دی شیخه غریب تباه دی ملګرو دا ګیم وګټئ د شیخ داسې چټي پټي به مې له پښو سا درته وتي